سلامونه او مینه مې ومنئ درنو مینهوالو. نن درته د پنه ډک داستان لرم. امید لرم تر پایه راسره دا ویډیو واورئ او هیله له تاسو کوم چې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. یو سړی یوه ورځ کار ته رانغی. په سبا یې د کار څښتن ته عذر وکړ. هغه ته خو د اخلاص معلوم و. فکر یې وکړ شاید د معاش کمښت به وي. ورته ویې ویل 100 افغانۍ مې در زیاتې کړې. ده غږ هم ونه کړ. په کار بوخت شو. څو ورځې وروسته بیا له کاره پاتې شو. بله ورځ چې کار ته راغی د کار څښتن ورته غوسه و. ورته یې کړه معاش مې هم درته زیات کړ، ته بیا هم کار ته ښه نه راځې. هغه 100 افغانۍ مې بیرته کمې کړې. ده بیا هم څه ونه ویل. په کار بوخت شو. د کار څښتن یې دې چلند ته حق پک پاتې شو. له ځانه سره یې وویل چې معاش مې ور زیات کړ، هېڅ یې ونه ویل. اوس مې چې په غوسه د معاش کمولو ورته وویل بیا یې هم څه ونه ویل. څنګ ته یې ورنږدې شو او دا خبره یې هغه ته وکړه چې په دواړو حالاتو کې یې هېڅ هم ونه ویل. ولې؟ هغه ورته وویل لومړی ځل کار ته ځکه رانغلم چې کوروالا مې ناروغه وه او زوی مې پیدا شو. چې راغلم تا معاش را زیات کړ. ما وویل چې د زوی روزي مې الله تعالی را زیاته کړه. دویم ځل له کاره ځکه پاتې شوم چې مور مې وفات شوې وه. چې راغلم او تا معاش بیرته کم کړ. ما وویل چې د مور روزي مې بنده شوه.